خاص تر تکوم زوم کاش چنن پیدا شولې ودرید ورتا وی ما تعالی د بیت المال نخپل حق درکو ګوره یو درخواست په منی اسنام چې د قیامت په ورځ د الله په عدالت کې په ما باندې شکایت انت به شکایت نه زقایل بلی زقایل په کلی کې کونډه ده غوري کوا خو په ور کې غږ کوا چې ګوره قیامت کې را باندې شکایت ونه کې ستا په ما حق ته زما په کلی کې کونډه وي اے مالدارانو تاریخ وګورئ قرآن وګورئ څه فیصلې به کېدلې څنګه نظام روانو مجال شته خط راغی خط وی دریاب اوبه نه ورکوي وچ امیر المؤمنین ته خط وی زوړ طریقه کار څه دی وی زنانه سنبال کو پیغله اوی ورزو نو دریاب اوبه ورکوي خبردار چې دا ونه کوي دا د اسلام خلاف وی څه چل به کوو وی زه خط درلیږم دریاب ته قربان خط یې ولیکه دریاب ته د جانبه د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پنوم دا اللہ شروع کو پنوم دا اللہ شروع نن خط نا مونږ چغې وایو 50 کې خط یې ولیکه ویدا خط دریاب ته گزار کړي چې که د الله په حکم چلیږي نو اوبه راکړه او که په خپل اختیار چلیږي نو حاجت مې درته نشي حق خط دریاب ته ارتاویدو تاریخ لیکلی دی نن هم هغې دریاب له اوبه لیکلي د امیر المؤمنین خط صحابه را روان هغې ډېر ښکلی تعارفایي به داسې نه وي چې زه د پلانکي زوی او د پلانکي لوسی مونږ خو دې خراب زه د پلانکي زوی او د پلانکي نیکه ښه د پلانکي لوسی یو ځای ته صحابه راغله کلي خلکو ته یې ویل دلته شپه تېروي ځنګل دلته منظریان دي دلته شادوګان دي دلته ګیدړان دي زناور دی خلق ماتی صحابی ورته ویل هغې نه تاسو خلاص مونږ شپه تېره کړې تېره کوي یو صحابي اوچت ځای ته وغځېدو وی اے د ځنګل زناورو قربان ځنګل زناورو ته وایي اے د ځنګل زناورو مونږ څوک یو دا نوم یې نه دی اخیستی چې زما نوم پلانکې دی او د پلانکي زوی یم او د قریشو د خاندان دی نه اے د ځنګل زناورو مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه واه دقه تعارف هم دی نن به دلته شپه تېرو خبردار چې ګورئ مونږ ته ځنګل خالي کوي مونږ ته ځنګل خالي کوي چې مونږ ته نقصان را ونه رسوئ کتابونو لیکلي دي منظریانو خپل بچي په غېږو کې اغوستي او ځنګل یې صحابو داسې دور ونی ته به خطاب کو دریاب ته به خطاب کو خبره به منل شوله نبی علیہ السلام په احد غر ولاړ دی غر کې روحي غر وسنډېدو نبی علیہ السلام ورته وایي ودرېږه احد غره ته ولې سنډېږي پتا خو نبي د الله ولاړ پتا خو دوه شهیدان ولاړ پتا خو صدیق ولاړ دی ودرېږه د احد غر په ځای باندې بیا دې سنډېدلی بیا دې سنډېدلی وی قرآن دسی خلق پیدا زوم قرآن ہوایا دا ہر صد سر منم ڈاکٹری انجینیری مشری دا ہر صد منم خڑم بے قرآن ہوایا بیا